چې زمونږ وفاداري ته د رسول صلی الله علیه وسلم سره وګوره حیران بشي. د هغه لار په مشرق موږ روان په مغرب، د هغه په حدیثونو پورې زمونږ په دې ملکونو کې، زمونږ په دې علاقو کې، بلکې په بعضو باندې د مولا جامه پرته هغه په حدیثونو پورې مذاق او ټوکې او مسخرې کوي. چې چاته وایي د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه دا وایي صحیح ده، د پیغمبر طریقه خو زموږ په ملک کې څوک نه مني، زموږ پښتانه نه کوي. دا زموږ وفاداري ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. موږ ته د پیغمبر حدیث راورسي، موږ وایو صحیح ده دا حدیث شته، خو دا زما په مذهب کې نشته. دا د کوم ځای وفاداري ده؟ او دا حدیث صحیح دی خو زموږ صحابیاق صاحب خو چېرته دا حدیث نه دی یاد کړی. دا د کوم ځای وفاداري ده؟ او دا حدیث صحیح دی خو زموږ مولوي صاحب خو موږ ته چې دا نه دی ویلي، زموږ په کتاب کې خو نه دی راغلی. دا د کوم ځای وفاداري ده چې ته به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې هله عمل کې چې کله هغه په مذهب کې، کله هغه صحابیاق صاحب ویلی، کله هغه په کتاب کې ستا راغلی. کوم ځای کې چې تا ته د رسول صلی الله علیه وسلم وینا، فعل هر سره ورسېد، یاد کا او عملي کا.